په 27 رجب د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شوه. قران کریم کې د 15مې سپاره لومبنه آیات ته چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دلته یو د کار ټکی ووري د بعض خلق مذهب داده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شه ده. معراج ټکی باندې ځان پوي کوي. معراج په عربي کې د عروج نه ده. عروج په عربي کې پاس خطو ته وایي. نو معراج ته معراج ځکه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې اسمانونو ته ختله. ته معراج دا معنا ده. واقعا دا وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 27 رجب په شپه باندې د ام هانیه رضی الله تعالی عنها په کور کې پروتو او جبرائیل علیہ السلام راغه او پایس ولو چې پاسا ځان تیار کا. الله اسمانونو ته غوښته. عزیزانو ځان تیار کو. اب زمزم باندې ورتاو 10 چاردام وغیرہ وکړو او ځان تیار کړو. براق باندې کینولو او د مکه معظمه نه بیت المقدس ته بوتلو. بیت المقدس بیا عروج شوه د اسمانونو ته. اوس براق څه شی دی؟ براق عربي کې عزیزانو هغه سورلې توای چې د چا یو قدم دمر پریوزی لکه دې نه چې پسترګو اسمان ښکاری. یو قدم. یو سړی مان تپوسو کو چې براق مال براق سوې لنډه ترجمه کاوه چې براق معنا یو جازو جاز ورتراوستو پکې سور کو. عزیزانو بیت المقدس نا رسول الله صلی الله علیه وسلم عروج وکړو اسمانونو ته. یو قدم با د جبرائیل علیہ السلام دمره پریوتو لکه دې جنا پسترګو سمره انتها وی. د اسمانونو انداز ده د دې زمکه او د دې اسمان ترمنځ 1500 کال فاصله ده. د 1500 کالو په مزل باندې د زمکه نه د اسمان لري ده. بیا د دویم اسمان غټواله چې ده هغه بیا د 1500 کالو په مزل باندې ده. بیا د دویم اسمان غټواله چې ده هغه د 1500 کالو په مزل. بیا د دریم اسمان غټواله چې ده هغه د 1500 کالو په مزل. بیا د سلورم اسمان غټواله د 1500 کالو په مزل ده. بیا د پنځم اسمان غټواله د 1500 کالو په مزل ده. بیا د شپږم اسمان غټواله د 1500 کالو په مزل ده. بیا د اووم اسمان غټواله د 1500 کالو په مزل ده. بیا دې د پاسه عزیزانو کرسی ده. قران کې هغه الفاظ راځي وسع کرسیه السماوات والارض. د 1500 کالو په مزل بیا هغه لري ده. بیا عرش ته د 1500 کالو په مزل باندې بیا عرش لري ده. بیا لوح قلم ده د 1500 کالو په مزل بیا لوح قلم لري ده. لوح اصل کې تخته ته وایي او قلم خو تاسو پیژنئ. لوح هغه تخته ده چې د دې ټول کائنات نظام په لیکل دی. د ټول کائنات د بنی آدمو تمام زندگی او نظام چې دی هغه په لوح باندې لیکل دی. اوس خدای په دې خپويږي چې دا لوح دا څومره لوی دی. بیا په دې لوح باندې د تمام کائنات کتابونه لیکلي دي. تمام نظام زندگی کائنات چې دی هغه په دې لوح باندې. هغه د پاسه بیا لا مکان دی. لا مکان بیا عزیزانو خدای په پويږي. دا بیا هغه ځای دی چې کوم ځای کې دا الله پاک دارالخلافه ده. هغه هیڅ ته پته نه لګي. ان شاء الله انده جمعه کې براشي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیک. دا نقشه یو بزرگ په اشعارو کې لیکل دی. پنجابی بزرگ دی ډېر لوی سړی دی. هغه وایي ستیا دیکھ رسول نو الله دې مقبول نو. ستیا دیکھ رسول نو الله دې مقبول نو.
जलत परान अलमार के सरवर नु जीगा लिया सुतिया देख रसूल नु अल्लाह दे मकबूल नु जलत परान अलमार के सरवर नु जीगा लिया आखिया जिब्राइल ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम वर्तो फरमाए कि जर जान तैयार हुआ जर जान तैयार हुआ गया जो ला मकान देखोल आखिया जिब्राइल ने कोल चिदा टोल मनाजिल तय कर उस दा सुमरा वक्त पे दे लगे दले अजीजान वक्त पे दुमरा लगे दले हदीस के राजी चिशपावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे द कोर आवतो और दरवाजे बंद करा नो कुंजी चे वापस रागे नो मग से खोजेदा और शपावा बिस्तरे न चे पासे दले न बिस्तरा उम्मग से गर्मावा चे संगत दे पासे दले उलमा लिखी चे दाशपा वली दुमरा उगदावा फरमाई चे उगदा जकावा चे दा अल्लाह और दागद महबूब दर्राज शपावा और शपा रस पैदा कीगी दनवर और दस्पोगमय द हरकत ना अल्लाह पाक पदे देश पबांदे तमाम निजाम द कायनात उधरो ले और सस्टापू रस बन राजी उदलते बुजुर्ग वही चे द नाराज द शपे वले शवे पकारो चे द उरज तले नागीली की चे द शपे जका शवे चे द मामले द इशक वा और द इशक रास चे दे अगा हमेशा पटवी न महराज द शपे जका शवे चे द राज द इशको और द मामला पटावा उस पदी यो खुदाई पुईगी चे करोड़ों काल तीरू का रबुना काल तीरू हो द खुदाई ख्वाखवा स्ताव जमा द इशक और द मीन रास टीवी आखो चे शपवी चे सार रोखी जिनो रास खत्म शी जका चे रणाशी खलक खबर रहमान बाबा वही कना वही द चकना चकना बिल्तुन पनी मशपशी द चकना चकना बिल्तुन पनी मशपशी स्ताव जमा प हाल गमाल शुद सबामख जरागलयम पता पसी पदामख कतनवे मा बसकवल पदामख दाखो मखजमा वता वता खुदाई हिस्कड़ो गने हर यवशना गुरी दे यशनामख रहमान स्ताप मखदावराना दुनिया गुरी रहमान स्ताप मखदावराना दुनिया गुरी बेलता वरखकारा मशद दुनिया मख खुदाई दे दा दुनिया वरका की चे तपके ने उस्ता मख पके न को नु चकना चकने बिल्तुन पनी मशपशी स्ताव जमा पहाल गमास शुद सबा जकना तासो पुख्तान او د پختو چغم وحی ډېرې پښتانه یعنی نن سبا چې پښتون د دنیا د امریکای او د لندن ډمان چې د پښتنو ټل تک هغه ګډا چې کوم دوی لورزي هغه حرکتونه چې کوم دوی لورزي اریان بپات یو په دې بازارونو کې که خیالو کې ټانګه ګرځي دا د بایسکوپ صبر عادي دا بوډونه په لګي دي او پکې دننه ډول کی مار کې نوړي دا ډول کی مار आवाज ما اورېدلې ده ها خبره کوي کنه ها اے اورېدلې څنګه خوان کوي یعنی دا ډول کی مار شکر تک بکاو ګوري کنه سي پښونګه غوندي او چې دننه پکې وګوره ډول کې غږی دا سي تار کې غږی چې سړی وي چې ورته غټ شوی خدایم قرآن کچورانم شیخ ټولی دنیا ته دا بایسکوپ معلوم دی کنه چې د دمتوب مرکزونه دغه ځای کې دي نو بیا ټانګې په بازار کې څه د پاره ګرځوي غړن جاغړي چې راشي پلانې لو بلګېدلې راشي پلانې لو بلګېدلې خدای په قهر اخته و ظالمانو سبق کوي کله کله زمونږ مخې ته جنگ تیریږي نو ډول کی مار ور سره یا دا بند باجی والا ور سره نو دا ور سره چې کوم د سپي بچی رواني کنه دا د سور بچی
دا د ګنده نطفه پیدا بچی نو دا ماته د سی وګوري او خاندي چې وګوره کنه کا خدای دې ماته سویلې شي نو دی وای دا څنګه روانه ما دا د پخې ډمې زامن چي دي خبیا د شپې چې د خزو نکري دي رواني هغه د لا خدای مخایل بیا د زړې پوسکای چې ور سره رواني پلارای کې ځان سره دوپړای کې نولي او خزه ورته لاسونه پړقي او باري رئیس پښتانه دي ته وای پښتون دا معنا چې خزه لاسونه پړقي او ټوله دنیا ورته ګوري ثنا لت شو پداسې قوم ثنا لت شو پداسې قوم دې ته پښتو وای دې ته غیرت وای پښتون خو دې ته وای چې خزه ته سړی کاغو ګوري او د ګولۍ نشانه نن پښتنو په خپل خزه رئیس دي قسم په خدای دې زه ابل اورز را تیرې دمه دي کوټه نه دننه په دلار باندې یو بهیر روان دی د خزو او یو دکان ته ودرېږي دا څنرخ دی دا څنرخ دی دا څنرخ دی سړی نه ور سره زوی نه ور سره ځوانان لکان په دکان کې ناشتي ځوان جنې ورته وي دا څنرخ دی هغه چې ورته سو یو په لوډ سپیکر نشم ویلې دا داسې بے غیرته قوم شو اوس دوی د ليله القدر شپه سپېژنې چې بیګا به دوی متعلق څه فیصله دا درته پته ده چې بیګا به تاسو متعلق څه فیصله په اسمان کې شي چې تاسو سره په راتلونکي کال کې سکیږي ستاد خزه متعلق به څه فیصله شي چې راتلونکي کال کې به د سره سکیږي ستاد زامنو متعلق به څه فیصله شي یا الله زما متعلق به بیګا څه فیصله شي چې بجلیګر مولا سره په راتلونکي کال کې سکیږي ما خو بیگا تر یو لسو بجو خوب نه راتلو چې خدای ته به دې کال کې زما متعلق سلی کې ملائکو ته به دې سویلی چې راتلونکي کال کې به د سحالي د سره بس کیږي ظالمانو خدای نه ویریږي خدای ته رجوع شي خزه او نر خدای ته په سجدو پریوزي چې یا الله ستاسو ټول عمر بچا سره ټول عمر خستا به یا 50 کاله یا 50 کاله یا 82 کاله دا باقی عمر به ټول ستاسو چا سره وای نو چې 50 کاله کې تا الله سره دوستی جوړه نه کې نو ټول عمر به بیا خدای سره څنګه تیرې خدای سره به څه کې چالت دې ځان له کور نه جوړ کړي الته دې ځان له دوست نه پیدا کړي الته دې ځان له زینې برابر کړي الته به څه کې نستاسو زمون ټول عمر خدای سره یې کنه نلته بس کوو مونږ یو خدای اول دې قبر ته وګورئ تاسو په ایمان وای چې قبر کې دي کیږي او ټوله دنیا درنه واپس رحمان بابا وای د رحمان و نه بالته در پیاد شي د رحمان و نه بالته در پیاد شي چې دی یو دیوال ته مخبل ته دي شاشي اینه چې کیږي لګي داسې کوک کی مخی قبله تواړی یو دیوال ته شاشي او بل ته مخ ډيري خاورې په ورواړی او خلق دغه شپه په ایمان وای د قیامت نه سخت ده کنه دا یو شپه د قیامت نه سخت شپه ده نو سمون ته څه پته ده چې بیګا به زمون متعلق څه فیصله شي او دا هم درته پته ده چې د سکندونو خبرې په سکندونو کې الله په سړی دنیا ورانه کی کنه په سکندونو کور کې ناشتي چرګان در تپراتی خوراک کې دوستان در سره ناشتي او جواب در تراشی چې زوی د اکسیډنټو کو مرش کیږي کنه کیږي دا بادشاہانی په جازونو کې رواني اطلاع راشي چې جاز پریوتو بادشاہان پکې مردار سکندونو پروت په کټ ابل اور دی سړی راغې وزوی مې روټه خوړه کټ کې سملاستو سار نا وخت شو چې مور خو زول بیا نو سمره مو دی ول د دویشتو په پینې شو ساتي وتا نو ما ورته وی چې بچیا داس چل دی چې د وخت د 13 شعبان په شپه باندې دا مقررو چې د شعبان د شپې نه به 2 ورځې مخکې د ساوزي بس وخت پورا نو جبرائیل چې څو وخت کې دی ورسولو لا مکان تا نو وی گیا جو لا مکان دے کول آکھیا جبرائیل نے کول گیا جو لا مکان دے کول آکھیا جبرائیل نے کول اتو اگے نہ جاونا
میں کدی دم نہ ماریا یا رسول الله دین نمخ کې زنزما ولی وې دې نمخ کې ز په عمر کې چرته تلې نه زنیم تلې نو جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا رڼا ورته وشوه او ورته جبرائیل پرې د پدې لار نه غراځه او بیا ورته आवाज وشو د ټول اسمان او کائنات سجاوٹ شوه لا مکان سجاو شوه چې زما محبوب را روان دي الله اکبر الله اکبر چې د خدای غوندې ذات مالکی او د محمد رسول الله غوندې ملمي نو چې تنظیم به ورته خدای څنګه کړی او دا تصورم تاسو کولای شئ دا فکرم تاسو کولای شئ چې انتظام به ورته خدای پاک څنګه کړی نو आवाज ورته وشو چې تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلاریا اے حبیب دا سمر نظامو نمائش چې ګوره دا مې ټول ستا د خاطره کړی دی اوس لا مکان ته چې رسي دا به بلې جمعې ته شي واخر دعوا